لکه په پاکستان کې نه په پاکستان کې اوسېدنګ شته. مبین سے پریږدي د سوال مکمل کی. زما د خبر مطلب دا دی امارت اسلامی نظام راولي په افغانستان کې او د پاکستان تحریک طالبان پاکستان اسلامی نظام راولي په پاکستان کې، نو آیا ستاسو د تحریک څخه مابعد چې کوم دا اوس پاکستان د الزام لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان والا په افغانستان کې ناسي د غزي څخه د کوم عملې کوي یا پر پاکستاني فوجانو باندې یا بما پټاوي ارسي چې دی پسوي، نو امارت اسلامی افغانستان بیا دغه تحریک طالبان پاکستان سپورټوي که به دا خلک د خپل ملک سباسي؟ مننه. خیر مننه. محترمه د اسلامي امارت پالیسی خو د اولې ورځې نه هم واضحه ده، اوس هم واضحه ده. اسلامي امارت پالیسی دا ده چې اسلامي امارت اسلامي نظام غواړي، په افغانستان کې غواړي. اسلامي امارت نورو ته اجازه ورکوي چې د بل چا په مسایلو کې لاس وهنه وکوي او نه نورو ته نه خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د نورو هیوادونو په مسایلو کې لاس وهنه وکوي. دا د موږ اولویتونه نه دي محترمه، دي یو زوریدلي کړیدلي ولس په صفت د داسې ولس په صفت چې د موږ تاسې په دې هیواد کې په روزمره ډول په زرګونه انسانان، زرګونه کورنۍ، زرګونه فامیلونه هغه د ورځې 3 وخته ډوډۍ نشي پیدا کولی، بلکې یو وخت یا 2 وخته ډوډۍ پیدا کوي. په داسې شرایطو کې، په داسې حالاتو کې د موږ تاسې لپاره اولویت دا نه ده چې موږ تاسې په دې وغږیږو چې تحریک طالبان به څنګه کوو او چیرته به یې لیږو، څه به کوو. موږ تاسې لپاره اولویت د هیواد ته امن راوستل دي، دلته د فقر او د بېوزلۍ او د امنیتي حالت دغه ښه کول دي. دا د موږ تاسې لومړیتوبونه دي. باید په لومړیتوبونو وغږیږو، په اولویتونو وغږیږو. په دې هیواد کې د نظام ستنې مضبوطول، قوي نظام رامنځته کول، د افغانانو امنیت خوندي کول، د افغانانو د دربدرۍ د منځه وړل، د کونډې یتیمان د دې سرپرستی کول، دا د موږ تاسې لومړیتوبونه دي. باید په دې وغږیږو. کابله علم خان وروره، تاسو مهرباني وکړئ. علم خان قاري صاحب نه که څه پوښتنه لرئ؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. موبین صاحب تا خوستی صاحب تا سلامونه نیکیلی، الله می جوړه او باد روغ لره. زه اوس پروګرام ته رالم کوم د موضوع سره خبر کی. موضوع وروره د میزان شپږمه د شر او فساد ټوپک سالارانو څخه د کابل د ازادۍ ورځ. د کابل د ازادۍ ورځ د خلک څنګه جوړي؟ دا به دې شرمیږم نه د دې نظام نه هغه نه جوړي له شر او فساد نه. په دغه ورځ باندې طالبانو کابل فتح کړ، ټوپک سالاران د قدرت جزیره جنگ سالاران ټول زغلول، کابل کې نظام راوسته، امنیت راوسته، 95% خاور کې شرعي نظام قائم کړ. په دغه ورځ باندې دې ورځ لمانځل دي، دغه ورځ ته موږ په درنه سترګه باندې ګورو. دا بالکل د درنه ورځ ده، دا بالکل د افغانانو د خوشحالۍ ورځ ده چې افغانان که چیرې طالبان نه وای نو افغانستان به شل ټوکرې وای، افغانستان به د ملیشو تقسیم کړی وای او کابل په کنډوالات بدل کړي. بیا چې دا کم قاتل به دا ورځ باندې مړ دی. علم خان ورور مهرباني وکړئ که لنډ سوال وکوئ. علم خان ورور بالکل دا ورځ به لمانځل پکار دی د افغانانو دپاره چې طالبانو امنیت راوستی، د وطن یې یو کړي، د وطن مختلف ګوندونو سره بیشلی وو. مننه علم خان وروره، ستاسې نظر ته په احترام. ولي وروره مایک خلاص کړئ. ولی ورور مایک مخلاص کړئ. خپرونې ته بخیر راغلی. ولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، مهرباني وکړه. خالد بن والد، السلام علیکم. لایو خبرونه ته بخیر راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد رو مهربانی. مبین صاحب بکلگی این روز نیکبخته که در این روز ما مردم کابل از این توپک سالارا، از این جنگ سالارا، از این فساد، از این دزدی، ملاومه را خدا ببخشه، جنتا را نصیبش کنه،
در روز ما را از دست ظلم و ظالم خلاص کرد. یک روز تاریخی در تاریخ افغانستان است. این روز بسیار روز نیک ما میدانیم. بسیار تشکر قاری صاحب محترم. آقای خالد، سابقه کارت اجازه است برای قاری صاحب بگویم که شما سابقه چی کار میکردین یا خودتان بگوین در این حکومت قطع امریکایا؟ انشالله که کلگی میفهمه، انشالله که آمدنی است. باز انشالله چشم میزان نه که کمی وضاحت شود. شما چشم دیدتان بگوین. این حق ملت است شما که موقعیت. بله. شما چی کار میکردین در آغاز تجاوز امریکایی ها؟ مبین صاحب قراردادی بدیم. چیزی قراردادی با طالبان بود. تا 2009 عمقه که ما 9 سال قطع امریکایی کار کردیم. بله دیگه انشالله. قاری صاحب محترم، دغه ورور چې تاسو سره غږیږي خالد بن ولید دای په کابل کې اوسېږي. د کابل تازه حالات مابل ورځ په لایف کې موږ دلته نه کال امریکایانو سره د قراردادي په صفات کار کړی. ډېرې ترخې تجربې لري دای دغه حالاتونه، او اوس له خپل کار نه له خپل کړي کار نه چې هغه ته پښیماني ښودلې، په څو واره ندامت یې کړی، بښنه یې غوښتې ده چې د افغانستان ملت د ماته بښنه وکړي او د اسلامي امارت زعیم ته مشرانو ته جهادي مجاهدینو ته ډیر د احترام په سترګه ګوري. د طالبانو سرښندنو دای دې ته مجبوره کړی ده چې دای له خپل کاره له نن نه 10 کاله مخکې تیر شي او دای وایي چې زه د طالبانو د احسان پوره وړم د خونړي انقلاب چې د امریکانو سره یو که دغه اورور سره که څه ویل غواړئ تاسو مهرباني وکړئ. خالد ورور زه به یوه لنډه پوښتنه درنه وکوم، بیا که تاسې قاري صاحب محترم نه څه پوښتنه درلوده بیا تاسې پوښتنه مطرح کړئ. زما پوښتنه دا ده چې تاسې د امریکایانو سره که کار کړی وي یا د کابل ادارې سره، د امریکایانو او د کابل ادارې د چارواکو په منځ کې تعامل څه ډول و؟ د دې لپاره که چېرته یو څه لرې تاسې په سترګو لیدلي وي د دوی په منځ کې روش څه ډول؟ روش دیگه کل روش چاپلوسی برادر، غیر از چاپلوسی و دستماچی کدام چیز دیگر را کردن نمیتونن. بادار است، بادار سر بادار چیز کردن میتونی؟ صحیح ده؟ بالکل صحیح ده. بادار ته چه ویل شه؟ وایه. اوسنۍ حالات خالد رور، اوسنۍ د کابل اوسنۍ حالات د چارواکو د کابل د ګوډاګۍ ادارې هغه مورال هغه په کوم حال کې د ډیری خلک وایي چې وزیر اکبر خان شارنا او کارت پروان باغ بالا دغه کوم سیمه کې د خلک اوسېدل د غاصبین اکثره کورونه تښتېدلي د دوی په وزارتونو کې د شپې ویده کېږي. فقط مبین صاحب خانهایشان تحت پلان مکتباست، مدرساست. انشالله که خیانت به مردم کردن، پولای حرام را که سر خون مردم افغانستان یافته کلش زفت است. ایره با قطر هم یاد شده که باید تمام پولی که در افغانستان داخل شده، تمام پولی که داخل شده جوابده باشه. سبارز افغانستان به میلیاردها روپیه قرضدار شده مبین صاحب. ایره باید جوابده باشه که قدر مرده داد، شهید داد، دیگه داد در 19 سال آخرام چیز درک نداره. این در شرط اول قطر است که باید که تمام پولایی که آمده باید کلش همه را باید جواب بدن که چی کردن، در کجا مصرف کردن. ډیر زیات خالد صاحب الله دې اجر درکړي. خالد صاحب تاسو په سټوډیو کې را سره پاتې شئ. قاری صاحب که چېرته تاسې مصروفیت نه لرئ، که مصروف وئ نو بیا رخصت درکوو، که مصروف نه وئ دلته یو څو ملګري دي، عثماني صاحب راغی هغه که څه پوښتنه درلوده. یوه پوښتنه زه هم لرم د تعلیمي سیستم په اړه چې اسلامي امارت باندې یو تنقید دا و چې په خپل وخت کې مکتبونه پوهنتونونو ته توجه کمه وه، یا یې بند کړي وو او یا یې مشکلات ایجادول ورته. په دې اړه هم که چېرته لږ وضاحت راکړئ قاري صاحب، او که عثماني صاحب تاسو څه سوال لرئ قاری صاحب تاسو یو وارې دغه سوال ته ځواب کړئ راته. مننه قاری صاحب. د تعلیم او تربیې په برخه کې که دا سوال واردېږي، یعنې په هغه وخت کې شاید د اسلامي امارت په وخت کې به د اوس په نسبت څومره د افغانستان د تعلیم او تربیې د زده کوونکو احصایه وړاندې کېږي، څو میلیونه
په هغه وخت به ځکه دا احصایه یو څه کمه وه چې یو خو په هغه وخت د افغانستان ډېر خلک هم له افغانستان نه بهر وو او مطلب مهاجرین چې شوروي اشغال په وخت کې له افغانستانه وتلي وو اکثره هېواد ته نه وو راغلي. بل اسلامي امارت له صفر نه کار شروع کړ. مثلا له اسلامي امارت نه وړاندې په کابل کې یعنی خود د کابل پوهنتون دا له سقوط سره مخامخ وو. هلته جنګ روان و. کابل پوهنتون وجود نه درلود. د کندهار پوهنتون دغسې مثلا په نورو ولایتو کې دغسې نو اسلامي امارت له صفر نه ابتدا وکړه. یو کار چې اسلامي امارت وکړه هغه دا و چې پخوا په افغانستان کې په شمېر تقریبا رسمي مدارس تر 10 نه اضافه کېدل. په کابل کې دارالعلوم عربي او ابو حنیفه او داسې په ځینو نورو ولایتو کې یوه په د غټو ښارونو کې یوه رسمي دولتي مدرسه وه. نورې داسې مدارس نه وو موجود چې هغه یو رسمي مدرسه یې د معارف وزارت لخوا نه هغه ته امکانات او معاش ورکول کېږي. اسلامي امارت په زرګونو مدارس په افغانستان کې جوړ کړي، د افغانستان په ښارونو کې، او په دې سره یې د افغانستان د ښارونو هغه سړی ووایي هغه جوړښت وربدل کړي، هغه رنګ یې وربدل کړي. تاسو اوس وګورئ ځینې ښارونو ته ورسئ، مثلا که کابل ښار ته تاسو ولاړ شئ، په کابل ښار کې تاسو اوس بې شمېره مدارس ګورئ، طالبان ګورئ. په هرات ته ورسئ، په هرات کې بې شمېره مدارس ګورئ، طالبان ګورئ. او دغسې په کندهار کې، په خوست کې، په مزار شریف او په نورو ځایونو کې دغه د اسلامي امارت لاسته راوړنه ده چې پخوا د افغانستان ښارونه له دیني تعلیم نه بېګانه شوي وو. په ښارونو کې دیني تعلیم نه و، حتی په وزارتو په دولتي ادارو کې مساجد نه وو موجود. اسلامي امارت په ټولو دولتي ادارو کې مساجد تاسیس کړه. او په عصري برخه کې، د عصري تعلیماتو په برخه کې هم اسلامي امارت د افغانستان په اکثرو د لویو ښارونو کې پوهنتونونه د عالي تحصیلاتو ادارې فعالې کړي، مکاتب فعال شو او لیسې فعالې وې. د یوې شمېرې له مخې د اسلامي امارت په وخت کې تر 1 میلیون زیات زده کوونکي په زده کړو باندې بوخت وو، چې دا د هغه وخت حالات یو لویه شمېره وه. نو لکه مخکې چې وویل چې شرایط جنګي وو، مشکلات موجود وو، خو تعلیم و تربیه کې اسلامي امارت له نظامي مصارفو، یعنی له دفاع وزارت او له نظامي مصارفو نه 2مه درجه کې زیات مصارف کېدل هغه په د معارف په برخه کې کېدل، د تعلیم و تربیې په برخه کې کېدل. او دا د دلیل ده اسلامي امارت معارف ته ډېره توجه کوله. بلې اورئ قاري صاحب؟ او قاري صاحب غږ مشته، قاري صاحب غږ مشته. نو ما فقط تاسو لنډ ځواب غوښتی و، نو په لنډو مې د اسلامي امارت په وخت کې د تعلیم و تربیې او د معارف وضعیت باندې یو لنډه تبصره وکړه. قاري صاحب الله مو ونازو، الله دې اجر درکړي. قاري صاحب که تاسې مصروفیت لرئ نو تاسو ته اجازه درکوو. عثماني صاحب تاسو خو قاري صاحب نه څه سوال نه لرئ؟ عثماني صاحب، انجینر صاحب یو سوال به قاری صاحب نه زه وکړم. راځئ انجینر صاحب، بسم الله کوه. قاری صاحب محترم، نه دغه سوال کوم، د خلک ډېر سوالونه کوي، هر وخت هم دا سوچ کوي چې د طالبانو په وخت کې تعلیم تربیه لکه اوس چې مخکې قاری صاحب وویل ځان څه لږ نور رڼا پرې واچوي. دا خلک وایي چې تعلیم تربیې ته بالکل هیڅ توجه نه ورکوي او بالکل مدرسې او پوهنتونونه او دا هر څه ختم شوي. مبین صاحب لاندې سټوډیو ډکه ده، د بشیر جان په نوم یو ملګری سټوډیو ته راځي. قاری صاحب نه څه پوښتنې لري که سټوډیو خالي کړي؟ نو قاری صاحب نو دا پوښتنه کوو اول چې دا خلک چې دا خبرې کوي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې پوهنتونونه او لیسې دا ټولې بندې وي او تعلیم بالکل په ټپه ولاړ و. که طالبان راسي بیا به خلک بې سواده شي. دغه تفصیلي رڼا واچوي ورباندې قاری صاحب محترم. نو محترم انجینر صاحب غالبا تاسو سوال وکړ، لکه مخکې چې وویل د اسلامي امارت په وخت کې تعلیم و تربیې ته سره د هغه وخت کې جګړه هم روانه وه د افغانستان په ځینو سیمو کې. او تاسو معلومه ده چې جګړه څومره مصارف لري. دا د امریکا غوندې لوی اقتصاد هغه یې له پښو وغورځاوه، دې ته یې مجبور کړ چې افغانستان شاتګ وکړي.
خو د دې سره سره اسلامي امارت له جګړې یا نظامي ضرورياتو نه علاوه چې په هر ملک کې طبعا تر ټولو زیات مصارف چې کېږي د بودیجې لویه برخه هغه دفاعي چارو نظامي چارو ته ځانګړي کېږي. په دوهمه درجه کې اسلامي امارت ډېر مصارف چې کول هغه په تعلیم او تربیه باندې وو. لکه مخکې چې ما وویل چې ما په هغه وخت کې په شریعت ونیزه کې یو راپور لوستی و چې په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. دا د هغه وخت شرایطو ته په پام سره ډېره لویه شمېره وه، ځکه په اوس وخت کې خو لکه ما چې وویل چې د مهاجرین راستانه سو، ښارونه لوی سو او ډېر زیات امکانات په دغه برخه کې وکارېدل. خو د هغه وخت شرایطو ته په پام سره دومره زیات شمېر 1 میلیون زده کوونکي دا لویه خبره وه. او اسلامي امارت په زرګونو لیلیه مدارس درلودل. تاسو معلومیږي چې لیلیه مدارس ډېر زیات مصارف غواړي او پوهنتونونه فعال وو، یعنې څوک دا نشي ویلی. هغه وخت د کابل پوهنتون کې په زرګونو زده کوونکي وو او داسې په نورو ولایاتو کې پوهنتونونو فعالیت درلود. او د پوهنتونونه چې فعال وو دې معنا دا ده چې پوهنتون ته چې زده کوونکی راځي هغه به ابتدایه او متوسطه او لیسه دغه مراحل به تېر کړي وي، هغه وروسته به دی پوهنتون ته راځي. نو دې معنا دا ده چې لیسې هم فعالې وي او متوسطې او ښوونځي هم فعال وو. خو دا اوس د اسلامي امارت موده د واکمني موده چې وه 15 کلنه موده وه، نو که چیرې د دوامداره دغه سیستم پاته شوی وای تر اوسه به ډېر زیات فعالیت کړی و. نور غټه خبره دا وه چې قاري صاحب مننه، الله دې اجر درکړي. قاري صاحب بشیر جان په نوم یو ورور را سره ده، دی په چین کې ده او دی هم ډېر وخت سوالونه لري په ذهن کې او د اسلامي امارت د راتلونکي په اړه، راتلونکي پالیسۍ، اقتصادي پالیسۍ، سیاسي پالیسۍ، تعلیمي برنامې په دې اړه وخت په وخت سوالونه هم کوي او غواړي پوه هم شي. نو دته هم وار ورکوم. بشیر جان صاحب تاسې مایک خلاص کړئ د قاري صاحب محترم نه که تاسې څه سوال لرئ. قاري صاحب عبدالستار سعید صاحب را سره مېلمه ده. بشیر جان صاحب مایک مخلاص کې. بشیر جان د سټوډیو کوربه قاری صاحب، میلمنو، ګډونوالو، لیدونکو، اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بخښنه غواړم قاری صاحب، د غزما انټرنیټ کې فکر کوم څه ستونزه ده، اواز مو درځي، زما غږ اورئ؟ او بالکل غږ مو صحیح ده. په هر صورت بخښنه غواړم ستاسو غږ ماته نه راځي. زه یوه لنډه پوښتنه لرم تاسو ته که د واګې ستاسو غږ صحیح ده، بشیر جان وروره که د مونږ غږ درځي غږ دې صحیح ده، سمه ده، بالکل صفا دا غږ پرې کېږي تړل کېږي. په هر صورت زه به د خپله پوښتنه مطرح کړم. نو زما پوښتنه دا ده، تاسو ته که د واګې او مسؤلیت وسپارل شي نو بنیادوي کارونه چې د ملت ورته اړتیا لري لکه تعلیم او روغتیا، تاسې مخکې له مخکې پلان یا برنامه لرئ او که نه؟ که چیرې لرئ نو توضیحات یې راکړئ، مننه به مو وي. یو بل سوال لرم، که دغه د دې په اړه څه توضیحات راکړل شي بیا به زه بل سوال ته ولاړ شم. بله بله بشیر جان صاحب زما غږ اورئ؟ مهرباني وکړئ. اسلامي امارت د نظام چلونې 15 کلنه تجربه لري او په دې 15 کلنه تجربه کې سره له دې چې په هغه وخت کې د افغانستان هر څه لوټ شوي وو، یعنی اسلامي امارت په یو داسې حالت باندې راغلی و چې هلته هېڅ نه و، هر څه له صفر نه شروع کړه، خو بیا یې هم تر یوه حده پورې اساسي بنیادونه کېښودل. لکه مخکې موږ یادونه وکړه په ډېرو برخو کې هغه وخت د اقتصاد په برخه کې، د تعلیم او تربیې په برخه کې، مثلا د اقتصاد په برخه کې موږ یادونه وکړه چې دا د نوې افغانیو د چاپ قرارداد په هغه وخت کې شوی و. که چیرې بندیزونه نه وای، که چیرې دغه اقتصادي مشکلات او تعذیرات نه وای، اسلامي امارت کولی شوی، ځکه چې هلته فساد نه و، هلته رشوت نه و، اختلاس و غصب نه و او امانت موجود و، امانتداري موجوده وه.
نو اسلامي امارت د نظام چلونې تجربه لري او کولی شي چې له موجوده امکاناتو نه په استفاده باندې په هره برخه کې د دې ولس خدمت وکړي، ځکه چې د ولس د خدمت لپاره تر ټولو اساسي شی چې د هغه اخلاص، د هغه صداقت او هغه استعدادونه دي. افغانستان استعدادونه لري، افغانستان امکانات لري، خپلې ډېرې پراخې زیرمې لري د پرمختګ لپاره. افغانستان یو نسبتا یو کوچنی ملک دی، یعنې نفوس یې کم ده، د پرمختګ او د انکشاف لپاره ډېر زیات امکانات لري. خو دا ده چې که چېرې هلته یوه اراده موجوده، یو اخلاص او درد او خواخوږي موجوده وي، او لله الحمد د اسلامي امارت سره د ولس د خدمت او د افغانستان د پرمختګ اراده او درد او دغه تلوسه شته ورسره، نو انشاءالله که چېرې اشغال ختم شي او یو واقعي د ولس له غوښتنو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته شي، نو دغه برخه به دغه تاسو کومه پوښتنه چې ده دا به انشاءالله دا خبره به ډېره د تشویش وړ نه وي انشاءالله. مننه قاري صاحب محترم، که اجازه راکوئ یو دوه وړې پوښتنې نورې هم لرم. بلې، مهرباني وکړئ. قاري صاحب محترم، لکه څرنګه چې خبر یاست ډیری هیوادوال په ډیر بې صبرۍ سره انتظار باسي چې د سولې یو ښه زیری به راځي، خو له بلې خوا نه چې څومره موږ د رسنۍ تعقیبوو، دغه مخالف ټیم کوښښ کوي چې دا سوله سبوتاژ کړي په یو ډول نه یو ډول باندې، همیشه داسې خبرې یا داسې خنډونه رامخې ته کوي که نه چې د خلکو تشویشونه او دغه تشویشونه یا ورختایي مثال د خبرې ورزیاته کړي. نو که چېرته احیانا دغه د سولې په لاره کې پرمختګ رانشي، ستاسو به دریځ څه وي؟ دا یوه پوښتنه. بله پوښتنه دغه ده چې ډیری هیوادوالو سره ما سره هم ده که نه، دا خلک اکثره له دې نه ډارېږي چې موږ بیرته هغه د نوي میز کلیزې ته بیرته ولاړ نه سو. دا حالات اوس داسې دي چې هر څه خلکو په ډار او ویره کې اچولي دي، یوې خوا نه دغه چارواکي، د بلې خوا نه د ناامنۍ او خصوصا د کابل په ښار کې چې د موږ چې له دې ځای نه خبرېږو د ورځې په ډیری کسان یعنې د یو موبایل په هغه باندې وژل کېږي. نو که چېرته دغه امنیت یا دا خبرې همداسې سره بې نتیجې یا کومې پرمختګ هغه ته مخامخ نه شي، نو د خلکو ته تاسې څنګه ډاډ ورکولی شئ د امنیت په برخه کې یا د امنیت په راوستلو په برخه کې؟ مننه کور مو ودان. نو لکه تاسو ته چې معلومه ده وروره چې په افغانستان کې د اشغال خاتمه او د اسلامي نظام راتګ او د یو سوله ییز حل او دا د ولس غوښتنه ده، یعنې له هر څه چا نه تاسو پوښتنه وکړئ هغه په دې باندې باور لري. نو انشاءالله چې امید شته، یعنې الله تعالی ته ډېر امید شته، شرایط چې رامنځته شوي دي چې د نویمو کلونو ترخې تجربې به نه تکرارېږي، ځکه نه شرایط هغه دي او نه وضعیت په عموم کې هغه رقم د ولس د پخوا په نسبت باندې هوښیار ده، ولس خلک پېژني. ځینې خلک چې هغه د سوله ییز حل په مقابل کې یا د اوسنۍ د مذاکراتو په پروسه کې خنډونه ایجادوي، نو دا دوی د خپل قدرت د دوام لپاره کېدای شي هڅې وکړي، خو ممکنه نه ده چې تر ډېره پورې دوام وکړي. نو په دې وخت کې که عمومي حالات ته وګورو، یعنې د امریکایي اشغال ختمېدل یو 15 کاله او 10 کاله مخته هېچا د تصور نه کوو چې دومره یو لوی یرغل، دومره یو پراخ اختلاف اب له شکست سره مخامخ کېږي، هغه به په شا باندې ګرځي. خو دا د افغانستان د ولس د ارادې او د الله تعالی د نصرت په برکت باندې ناممکن څه چې و هغه ممکن شول. نو انشاءالله دغه امیدونه چې موږ یې لرو د یو اسلامي، د یو سوله ییز، د یو ارام او پرمختللي افغانستان لپاره، دا به انشاءالله په حقیقت باندې بدلېږي، دا په واقعیت باندې بدلېږي او امید شته چې هغه ترخې تجربه بیا تکرار نه شي انشاءالله. بلې مننه قاري صاحب محترم، بخښنه غواړم زما غږ انعکاس کوي، زه په خپلو پوښتنو پوه نه کړم. په اخر کې یوه وړه کوچنۍ پوښتنه کوم، د امنیت په اړه هیوادوالو ته څه ډاډ ورکولی شئ؟ امنیت خو د کومې د اسلامي امارت تر واک لاندې سیمې چې دي په هغو کې د امنیت ستونزه نشته، یعنې که ستونزه ده هغه د چاپو د ډرون حملو له وجې به وي چې هغه هم
د پخوا په نسبت باندې اوس کمې شوي دي. کوم چې د کابل ښار په داخل کې د غلا او د اختطافونو او د قتل او د غصب دغه ستونزې دي، نو اخو موږ ته نه راجع کېږي، ځکه اخو د کابل اداره چې ده د هغو تر واک لاندې سیمې مسؤلیت د هغو په غاړه ده. خو اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته د ډاډه ژوند او د مطمئن ژوند شرایط وضعیت برابر کړي. نو په اطرافي سیمو کې که تاسې پوښتنه وکړئ، هلته خلک امنیت یعنې د غلا او له دې نه ویره نه لري، هلته دا مشکلات نشته. یوازې په یغو سیمو کې چې هلته د کابل ادارې واک کې کېدای شي هلته دغه مشکلات موجود دي. قاری صاحب محترم، الله دې اجر درکړي، ژوندی دې وي. قاری صاحب محترم، نو د لایف وخت هم پوره کېدونکی ده. بس قاری صاحب زه تاسو ته او قاری صاحب میبخشید یک سوال داشتم. ټولو ته قاری صاحب محترم، مردم افغانستان امنیت 100% کار داره. پیشتر برادر ما یک سوال کرد به خاطر تحصیل. اگر امنیت سرتاسری در افغانستان آماده شود، انشالله بهترین فاکولتای خارجی با اسناد بین المللی تا 10 سال در پلان امارت اسلامی افغانستان است که تمام با سرتیفیکیت بین المللی که باید در افغانستان مدار اعتبار تنها نباشه، در کل مملکت های جهان سرتیفیکیتش پلان 10 ساله امارت. هر کس امارت دوست داره. ما خود ما کار کرده رئیسیم به خاطر امارت، به خاطر صحت، به خاطر تعلیم، به خاطر تربیت. انشالله تعالی که اینا ما میفهمیم که حکومت طالبان در افغانستان تیر شد، خیانت به بیت المال نکردن، بیت المال دوزی نکرد، پیسه تاجر دوزی نکرد، پیسه تاجر قراردادی بود، پیسه تاجر داد. همه چیز مردم از طالبان هیچ یک خاطره بد نداره. اگر کدام خاطره بد است انشالله تعالی اون حل میشه. حال مردم فهمیده که باید که برادرای طالب خود چی رقم پیش بره، چی رقم کار کنه، چرا که از سرمایه خود نترسن، از پول خود نترسن. بهترین فاکولتا با بهترین استادای خارجی در داخل خود کابل، با هرات، مزار، به همه جای به امنیت 100% جانشان انشالله همه چیز میشه. مردم هوشیار شوند، اردو، پلیس همه هوشیار شوند. از 4 تا دزد، 4 تا لچک، 4 تا یاغی باغی از اینیا دفاع کردن بس کنن، هوشیار شوند، ببینن که مردم در چی ظلم از ساعت 3 بجه روز به بعد بیرون نمیبره. از چی نظام دفاع میکنن؟ از این رقم نظام دفاع کردن خون خودشان پیش الله چی جواب میده؟ کی رقم پلیس با هیروئین، با تریاک، با شراب، با چرس پلیس است. اردو به می رقم یک اردوی اسلامی، پلیس نظامی. ما اردوی خود میخوایم. این دفعه ما اردوی خود نمیخوایم تکه شود. اردوی ما او دفعه که آمد به یک ما حکومت امارت اسلامی افغانستان اردوی منظم همه چیز. ما همین کل اولادی وطن است، کل اولادی وطن است. ما میفهمیم درای خراب یا درای خوب رفتن خودشان پیش الله، پیش پروردگار جواب میتن. باید به صلح کار کنن، دیگه سر برادر خود فایر نکنن، بشینن. و از این نظام که در دفاع کرد چی رقم در اردو برو، در پلیس برو، ظلم بیبی، رشوت بیبی، دزدی را بیبی. شما از این رقم نظام سوار از اولاد خودتان به میره. دمی دولت بمی جای اگر امی رقم دولت به کفایت میخواهیم، امی رقم رشوت، دزدی، خیانت، مردگوی، هر پدرنالتی که هست فعلا است. اگر این رقم میخواین خب برادرت دیگه جنگ میخوایم باز اینجا بچهای غیرتی افغانستان هست کلگی با طالب استاد است. به خاطر قانونش، به خاطر که مردم با ناموس بود، مردم بی ناموس نشده بود، مردم خانهش چور نشده بود، دروازه‌شان باز بود، کسی جرأت نداشت سون خانمشان، سون زنشان، سون مردشان سعی کنه. حالا ببینید در هر جای بچه بازی رو ببینید، لواطت کاری رو ببینید. کدام چیز از اینا را آدم دفاع کنه؟ به خاطر چی؟ پیش پروردگار صبح رفتنی هستیم نیستیم؟ کل ما میموریم. حق باید بگویم. حق اینمی حق است که اردو بر از می تو آدم دفاع کنه. شرم نیست بر اردو؟ کل نظام در چتلی و مرداری رشوت. اولاد تو صبح میره بند میمانه. از اولاد تو چی میخواه؟ ما مردم کلی منتظر اونمو شریعت هستیم. ما مسلمان هستیم الحمدلله 100%. ما شریعت میخوایم. دختر مرد کلگی تحصیل خود به مو چوکات اسلام بکنه. هیچ کس به ما توخ را که نه کسی قاری صاحب مشکل پیدا میکنه نه دیگه. ما خودمون فعلا اگر این نظام همین حالت جور شود
بهترین فاکولتای بین المللی بر افغانستان آماده است که بیاین بر درس به مردم افغانستان. مگر امنیت و استاد نیست؟ استاد از خانه خود برآمده نمیتونه کجا بره دیگه؟ اینمی همه چیز پیشتر برادر ما سوال که چی پلان 10 ساله است. پلان 10 ساله رو ما برای طالبان جور میکنیم. ما اولاد افغانستان هستیم، ما کوشش کردشان میکنیم که اینی کار اولاد ما، دختر ما، بچه ما، کل ما با سویه با تربیت شود. اول خود چوکات اول هم از چیز که قرآن با ترجمه باید کل یاد بگیره که باید ببینه چی میکنن، چی وضعیت روان است. اگر ما به کتاب خود بریم، به کتاب خود صحیح بریم، ان شاء الله گپ مسائل میشه. مردم افغانستان بسیار زیاد تشنه صلح است برادر. بعد از نظامی که سقوط کرد از دکتر نجیب، بعد از مردم پیش از اون وضعیت خوب نبود، هرچی بود اون کل مردم افغانستان دید. بعد از این جنرال صاحب قاری صاحب نمی سوال ده اجازه بده یک دقیقه برادر، ما میز گپ خود خلاص کنیم، باز میتونی گپ بزنی. سعید مبین صاحب اجازه است گپ بزنیم یا نه؟ مبین صاحب صدای تا نشنیدم. مهربانی صاحب. مبین صاحب دیگه از این حالت کرده، از این دفاع کرده. بله آقای خالد. جنرال صاحب سپرده میتونه انشالله همه چیز میشه. هیچ رای نظری خداوند مهربان است، همه کار میشه انشالله. زنده باشه. خیر تاسو لیوال صاحب. قاری صاحب نمی پوښتنه دا وه چې قاری صاحب نه لاړ. قاری صاحب انټرنیټ جواب ورکړ. مهرباني وکړه اوس به تانه موږ پوښتنې وکړو. مهرباني وکړه خپل لاندې تفسیر ووایه. لیوال صاحب دلته ملګری دی، هغه بیا تانه پوښتنه وکړي. صحیح ده؟ بیخي سمه ده. ما قاری صاحب نه پوښتنه کوله خو هغه لاړ. اوس به تانه پوښتنه وکړو. نوره اوس ته دې موږ ځان به نه کاږه، د چا قلداریانو خبره ځان به نه کاږه. جنرال صاحب محترم، اکثر خلک پر موږ نیوکه کوي اسلامي امارت باندې، ګواکې دا چې دوی یوازې د خپل دریځ مني، د خپل تګلاره مني، دوی د تعامل خلک نه دي. دوی که تعامل کړی وای له نن 18-19 کاله مخکې دغه ټوپک سالارانو سره چې دوی ځان ته جهادي احزاب وایي، خو په حقیقت کې دوی د خپل هغه خط مشق خوشي کړی دی، خپل فکر نظر نه وتلي دي. لکه څنګه چې مخکې وو نو موږ ورته جهادي مشران نشو ویلی، ځکه چې اوس د امریکا په څنګ کې د امریکې په حمایت او چتر لاندې ولاړ دي، نو ځکه دوی ته ټوپک سالاران وایي. د اسلامي امارات مبارزه مجادله هم د دغو د فساد او د دغو د بربریت په مقابل کې راپرسو، او اکثر خلک نیوکه کوي که نه اسلامي امارات تګلاره شخصي ده. شخصي نه ده. ګوره دوی ته سوچ وواري، لکه نن چې د اوس هم بین الافغاني غونډه روانه ده، دلته د اسلامي امارات پالیسي مطرح کیږي. اسلامي امارات پالیسي شخصي نه د ټولو هیوادوالو ده، خو په مقابل لور کې دوی چې ځان د کابل نه تللی هیات بولي، کابل نه تللی هیات نه ده. دوی خپل هغه شخصي اغراض لري، شخصي غوښتنې لري، د خپل هغه مزې او چلشي هغه پیسې او هغه مفادات چې راټول کړي هغه خوندي کول غواړي. نو اسلامي امارات دوی ته د اسلامي امارات د تاسیس په وخت کې دوی ته پیشنهاد وکړ چې راځئ دغه جګړه او فساد او دغه بربریت ته پای ټکی کېږدئ، راځئ موږ سره د اسلامي امارات د اسلامي نظام د نفاذ لپاره همغږي سئ، چې تاسې موږ ټول همدغه نظام لپاره راپاڅېدلي وو، خو متاسفانه تاسې خپله تګلاره خوشې کړه. موږ مجبوره سو چې دغه د افغانانو د 12 کلنې قربانۍ چې د روسانو په مقابل کې هغه وخت کې افغانانو بېسارې قربانۍ ورکړې وې، دغه قربانۍ هدر توی نشي، هدر لاړې نشي، دغه افغانانو هیلې خاورو سره خاورې نشي. طالبان امیرالمؤمنین مولا محمد عمر مجاهد په هغه وخت کې مجبوره سو چې دغه یون دغه پاڅون تر کابل راورسوه، دلته یې نظام حاکمه کړ. خو په هغه وخت کې دغو ټوپک سالارانو ونه منله. دوی د خپله غوښتنې درلودې، هغه غوښتنې د شریعت مطابق نه وې، د افغانانو د مای خواست مطابق نه وې، نو ځکه خو